د مشهور خواجه سرا ګل چاهت اخر هم یو غیر اخلاقی ویډیو راغلی ده چې تاسو سره یې هم شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کړی کې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مشهور خواجه سرا ګل چاهت چې ډانسونه کوي او په دغه وجه یې ډیر مینوال پیدا کړي دي او په ټیک ټاک هم ډیر مینوال لري او د یوټیوب چینل هم چلوي چې په هغې کې هم ډیر مینوال دي. څو ورځې مخکې د ګل چاهت یو ډیر غیر اخلاقی ویډیو سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده چې ګل چاهت د یو هلک سره په ډیر نازیبا کپړو کې ډانس کوي او په اخره کې ورسره دغه هلک داسې غلط کار کوي. دغه هلک سره په خپل کور کې داسې غلط ډانس کوي. ملګرو، دغه ویډیو ډیره صفا نه ده خو معلومیږي چې دغه ګل چاهت دی او دغه هلک ورسره ډیر ناروا او غلط کار کړی دی. ملګرو، دغه ویډیو کو ډیره زړه ده خو اوس وایرل شوې ده. نو په دغه باره کې ګل چاهت ویلي دي چې دا زما زړه ویډیو ده چې دغه وخت کې به ما ډانسونه کول، اوس چې په سوشل میډیا وایرل شوې ده نو زما خلک بدنامي کوي ځکه چې ما ځان ته ډیر مینوال پیدا کړي دي او دغه مینوال په ما باندې د خپلو مخالفینو نشي پیرزو او دغسې پراپګنډې راپسې کوي او زما زړې ویډیوګانې اوس په سوشل میډیا باندې اپلوډ کوي چې زما هر څه ختم شي. هغې وویل چې ما هر څه کړي دي مخکې، اوس د هیڅ نه نیم خبر او خپلې سندرې وایم او ډانسونه مې پرېښي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې خبر چې د سره مو شریک کړو. که ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ، چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.